بسم الله الرحمن الرحیم. پوډری بل توی یخنی غوندې ده، پوډری بل توی یخنی غوندې ده، هغه وی خلک وی دنیا تاویږي جوړې چې مونږ پکې کالام لراغلو. او باندې چې دیو بوتل شراب وګڼل، باندې چې دیو بوتل شراب وګڼل، رکه یې وګوې توبه مې دې وي، لاړو ایمان مې پس پې وګورل. استاد غزل وی تشریح نه ورتله، استاد غزل وی تشریح نه ورتله، وی په توبو مې د توبه وی ربا کافر لنډه څومره جوړ تللی دی. او د حج نه راغلو وی کاته راړوه، د حج نه راغلو وی کاته راړوه، دوکاندار وی ګنې قرضه راکوي، وی د نوم نه وړاندې مې حاجي ولیکه. او د قربانۍ ګډې په خوب کې ولید، ورته وی جنت ته لاړې که نه؟ هغه وی زه خو لا په بریج کې پروت یم. خوله یې ور جوخته کړه چې بانګ تیز وکړم، خوله یې ور جوخته کړه چې بانګ تیز وکړم، ما یې کشاټو چې د خولې ونیو، بیا یې د اذان په ځای دولۍ ووهلې. خوله یې ور جوخته کړه چې بانګ تیز وکړم، ما یې کشاټو چې د خولې ونیو، بیا یې د اذان په ځای دولۍ ووهلې. او ما یو دهقان ته ویل څه حالات دي؟ وی شکر شکر رزق رب راکوي، انګوره زیات تر د بازاره راوړو. د شپې په 2 بجې میلمه راویښ کړم، د شپې په 2 بجې میلمه راویښ کړم چې نری خولې والا چارجر پکار دی. ما وی د پلنې خولې بیلچه به راوړم. یو مولانا صاحب نکاح تړله چې د نکاح هغه کیسې وکړه، شاعر وی واه واه یو ځل بیا ووایه. او چې نکاح ته ډاکټر ډریپ خېجوو، چا ته تپوس وکړو بابا دې څه کړ؟ وی هغه په کلینیک کې چارج ته پروت دی. د یو پښتون نه چا پوښتنه وکړه د عربیانو دا جګړه په څه وه؟ وی څه صورتونه یې ووې او لاندې وتل. وی چې په مخه دې زمری راتېر شي، ملا صاحب مونځ پې خرابېږي که نه؟ هغه وی نه خو کاودس دې ټینګ کړي. او انګریز پښتون ته وی وټ از یور نیم، انګریز پښتون ته وی وټ از یور نیم. وی ترسډے منډے انګریز وویل وټ؟ وی خو طلاقه زیارت ګلیم. او د غټ سړي سره مې شر راغللو چې په غوسه کې مې ډغره ورکړه، زه ترې 2-3 قدم وروسته لاړم. د غټ سړي سره مې شر راغللو چې په غوسه کې مې ډغره ورکړه، زه ترې 2-3 قدم وروسته لاړم. او چا پوډري ته وی روجې سختې دي، چا پوډري ته وی روجې سختې دي، هغه وی پرېږده مړه دا بسې وي، د دې نه ګرانې ګرانې مونږ وړلې. او پښتون ته چا وی غټ خواهش دې څه دی؟ پښتون ته چا وی غټ خواهش دې څه دی؟ هغه په ډېر فخر جواب ورکړلو چې د نسوارو غر د چي سمندر. پښتون ته چا وی غټ خواهش دې څه دی؟ هغه په ډېر فخر جواب ورکړلو چې د نسوارو غر د چي سمندر. او ما ورته وویل ستا څو زامن دي؟ ما ورته وویل ستا څو زامن دي؟ وی یې 5 دي خو 4 یې ګڼه، ځکه چې یو په موټر سایکل ګرځي. تعلیم یافته وی د خور جاب مې وشو، تعلیم یافته وی د خور جاب مې وشو، انپړ ګڼل جوړمړ ماشوم پیدا دی، وی ځه الله دې د اخر ګټه کړي. او په پاکستان د ښځه ذات مزیدي، په پاکستان د ښځه ذات مزیدي، نارینه څه چر نرسیس تباه دی، په خر سنډه یې هم ریړه تړلې. یوې ښځې ګاډي کې الټۍ کولې، ما کلنډر ته وی شاپرې ورکړه، هغې وی ښه نه څه خوړلی نه شم. او ما ورته وی د خدای ولي څه کوې؟ هغه ویل د خدای ولي به ته یې، مونږ خو ځان نه غریبان خلک یو. یوې بوډۍ ته مې وی خېجه خوړځې، خدای راستي دومره خوشحاله شوله لکه چې خرې ته باجي ګل ووایي. او ما ورته وی چې تا له سره وړم، ما ورته وی چې تا له سره وړم. ډېره خوشحاله شوه، خندا کې یې وی
ډېره خوشحاله شوه خندا کې یې وې بچیا تا دې الله روغ راوړي